السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور بوختنه کړې د چیرې یو سړی دی او په خپل وزمکه کې هر ونی کړلی دي. زه هر محترم نه پیژنم، نو تاسو هغه نه یو تصویر واخلئ او ماته په شخصي کې راولېږي، پرسنل کې. ښه مسلې ته راځو. یو ملګری دی، هغه وایي چې یو سړی په خپل ځمکه کې هر ونی کړلی دي او بل ځمکه کې خلک بیا کشت کوي، نو بیا په لحاظه د هغوی دا چې کوم فصل دی دا نه کیږي. نو دا کسانو ته څه حکم دی؟ دا کسان دا بندوي شي که نه؟ جناب محترمه، دا مسله احسن الفتاوا جلد 9 صفحه 83 کې صراحتا ذکر کړې ده. نو بیا لیکلي دي، وایي د دې ونو شاخونه به یا د دې نورو خلکو ځمکو ته ورغلي وي او یا نه. که د دې ونو شاخونه یعنی څانګې دا د دوی ځمکو ته ورغلي وي، نو بیا دوی ته دا اجازه شته دی چې هغه کټ هم کړي قطعه، او یې دغه کې یې مطلب د ته وایي چې دا لکه وتړه اوچتې کی. خو که نه د دوی سوری ورته ورځي، نو بیا استحسانا په کار دا ده چې دا سړی د قرنګي دا کټ را کټ کی چې سوری هغوی ته ورنشي. البته قضاءن ور باندې څه نشته، قضاءن دا اختیار دوی سره نشته دی چې باقاعده ته ور سره دا ورشي او د هغې د ونو څانګې کټ کی، او یا دا سړي ته ووایي چې هلکه دا شی به پکې نه کرې. ځکه د مجلد الاحکام لوی تفصیل پکې را نقل کړی دی چې د سړي ځمکه هغه ته اختیار دی چې هغه پې هر څه پکې کوي، چې د چا څه ملکیت هغه په خپل ملکیت کې ما سړی فاعل مختار دی. البته دومره احادیث پر جمع کړي چې داسې شی به نه په ځمکه کې کری چې هغه بل مسلمان ته ضرر ورسي، او ډیر خطرناک حدیث پر نقل کړي دي. د ابو داود، ترمذی او نسائی او د مسند احمد حدیث پر نقل کړي. ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، رسول الله فرمایي من ضار مسلما ضاره الله. کوم سړی چې مسلمان ته ضرر ورسي، الله به دته ضرر ورسي. ومن شاق مسلما شق الله عليه. او چې کوم سړی مسلمان په مشقت او تکلیف کې اچي، الله پاک به دا سړی په تکلیف کې واچي. د قرنګي بل حدیث را نقل کړي دی د ابو سعید الخدری رضی الله عنه چې لا ضرر ولا ضرار، نه بلا ضرورت بی موجبه بی علت چاته ضرر رسوي شي، ولا ضرار او نه په بدل کې چې هغه ته ضرر در رسول او بیا ته مرته په بدل کې ضرر ورسي. دا د ابن ماجه او نسائی او موطا امام مالک حدیث دی. بل حدیث کې راځي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده. خو خلاصه دا ده که د دې ونو څانګې د دې پټي ته وروختي او بیا ورته تاوان رسي، نو دوی سره دا اختیار شته چې قطعي کی. خو که د دې ونې څانګې نه وي او صرف سوری ورځي، نو بیا استحسانا خو خبره دا ده چې لري کی. خو قضاءن په دوی باندې څه نشته دی چې دوی سره دا اختیار نشته چې دا ونې ترې نه کټ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.